السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یاست او د صحت په جملو کې به نغښتي یاست. ګرانو دوستانو، دا ځل هم تاسو سره د یارانو څخه مرګله شوی یم. دوستانو، موږ په دې ویډیو کې تاسو سره د جنسي لارښود په نامه یعنې داسې ویډیو جوړوو، تاسو ته ښایسته ښایسته معلومات درکوو په دې هیله چې د خوښ وړ به مو وګرځي. دوستانو، که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګنټه نښان هم ووایئ، تر څو زموږ ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. راځو ویډیو شروع کوو. د کوروالي کولو په جریان کې د ډېر درد لاملونه څه دي؟ ځینې ناروغۍ لکه د تایرویډ ستونزې، د شکر ناروغۍ یا د هورمونل مسلې له امله لوندوالی یا غوړوالی کمیږي، چې له امله یې بیا په کوروالي یا انټرکورس کې کولو کې ښځه له دردونو سره مخ کېږي. په بیروني توګه د غوړو تیلو استعمال یا د هورمونل درملنه د وچوالي په له منځه وړلو کې مرسته کوي. که ستونزه هم داسې دوام ومومي، نو بیا له یوې غوره ښځینه ماهر سره سلا مشوره وکړئ.